بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم احترامات. خدای دې کې چې روغ جوړ بوای. پیر محمد مومن دې ماونن به تاسو ته د اچ پایلوري په اړه کې معلومات درکوم. اچ پایلوري یو سپرینګ ډوله ګرام منفي بکټریا ده چې د استرالوي سنټرس په واسطه کشف شوې ده. دا بکټریا هلیکوبیکټر نومیږي. دا بکټریا په هغه ځایونو کې زیاته وي چې هلته خلک زیات اوسېږي. د خلکو هجوم زیات وي. انتقال یې د یو نه بل ته زیات دی. دا بکټریا د خولې له لارې څخه د غذا په واسطه معدې ته ځي او هلته مخرب فعالیتونه سرته رسوي. کله چې دا بکټریا معدې ته لاړله نو د ځان څخه یو ماده افرازوي چې اډیزین نومیږي او دا ماده ډېره سرښناکه ماده ده چې د دې په واسطه باندې د معدې قشر د اپیتیلیم په ځان خلوي او د معدې هغې برخې ته ځان رسوي چې هلته د اسیدو کموالی موجود وي. دا بکټریا د اسیدو خلاف عمل ترسره کوي او بالاخره اسید خنثی کوي. دا بکټریا د معدې پایلور برخې ته ځان رسوي. د معدې پایلور د معدې اخرنی قسمت ته ویل شي. نو ځکه دې بکټریا ته اچ پایلوري یعنی اچ په معنا د هلیکوبیکټر او پایلوري په معنا د معدې اخرنی قسمت. کله چې د معدې پایلور برخې ته لاړل نو هلته د ځان څخه یو ماده افرازوي یو انزایم افرازوي چې یوریاز نومیږي. یوریاز په معده کې موجوده یوریا په امونیا او کاربن ډای اکساید باندې تبدیلوي. نو بالاخره د اچ پایلوري په ناروغۍ کې ګیس په کولمو په معده کې زیات جوړیږي. د اچ پایلوري د بکټریا اعراض او علائم څه شی دي؟ په معده او کولمو کې ګیس جوړېدل، د معدې درد، په سحر ټایم کې د خولې بدمزګي، خولې ته ترشي اوبه راتلل، قبضیت او همداسې نور علائم. په ډېرو خلکو کې علائم نه ورکوي. مونږ ته د اچ پایلوري بکټریا لري. د اچ پایلوري بکټریا دپاره یا د اچ پایلوري دپاره کوم ټسټونه اجرا کیږي؟ اچ پایلوري دپاره اچ پایلوري انټیجن ټسټ اجرا کیږي چې دا په مواد غیطه کې اجرا کیږي او موږ په دې ټسټ کې د اچ پایلوري بکټریا ګورو چې آیا شتون لري او یا هم شتون نه لري. دوهم ټسټ د اچ پایلوري دپاره اچ پایلوري انټي باډیز ټسټ دی چې په دې ټسټ کې موږ ګورو چې آیا د اچ پایلوري بکټریا په خلاف انټي باډیز جوړه شوې ده او یا هم شتون نه لري. دریم ټسټ الایزا ټسټ ورته هم اجرا کیږي. څلورم د دې لپاره مونږ یوریا بریث ټسټ اجرا کوو. یوریا بریث ټسټ مونږ د مریض په تنفس کې د اچ پایلوري بکټریا ګورو. د لیدلو څخه مو یو جهان مننه. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوی وي.